السلام علیکم، وخت مو په خیر. د کندوز رادیو د دې سات خبرون ته مو زه صدیق الله لیوال هرکلی وایم. نن شنبه د اسد 24مه چې د 2014 کال د اگست د 15 نیټې سره سمون خوري. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د سیمنټ شپږ لویو فابریکو جوړولو ته 215 میلیون ډالر پانګونه کیږي. افغانستان او ایران د دوه اړخیزو سوداګرۍ 10 میلیارډ ډالر ته رسولو هڅې کوي. یونما وايي افغانستان کې د امنیت ښه کېدل او د جګړې کمیدل مثبت بدلونونه دي. او غزه کې زرګونه د سرطان ناروغان د درملنې لپاره د وتلو اجازې ته په تمه دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د سیمنټو شپږ لویو فابریکو جوړولو ته 215 میلیون ډالرو پانګونه کیږي. د کانونو پېټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې په بیلابیلو ولایتونو کې د سیمنټو شپږ لویو فابریکو پر جوړولو د 215 میلیون ډالرو په ارزښت پانګونه کیږي. د یاد وزارت په وینا دغه فابریکې په کابل، هرات، لوګر، پروان، جوزجان او سمنګان ولایتونو کې جوړیږي. د دغه فابریکو له بشپړېدو پالېدو سره به د هیواد د سیمنټو د ورځني تولید 14,000 او 250 ټنو ته ورسیږي او شاوخوا 25,000 کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. افغانستان او ایران د دوه اړخیزې سوداګرۍ 10 میلیارډ ډالر ته رسولو هڅې کوي. د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګریز کنفرانس په کابل کې د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو په ګډون جوړ شو. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي وویل د ګاونډیو هیوادونو سره د اقتصادي همکارۍ پراختیا د اسلامي امارات لومړیتوبونه دي. د ایران د کرنې وزیر غلام رضا نورزي غزلجا وویل دواړه هیوادونه هڅه کوي د دوه اړخیزې سوداګرۍ کچه 10 میلیارډ ډالر ته ورسوي. نوموړي زیاته کړې تهران به د سوداګرۍ پر وړاندې خنډونه لري او د ګډ اقتصادي کمیسیون فعالیتونه پیاوړي کړي. د افغانستان او ایران د سوداګرۍ او کرنې خونو استازو هم د سوداګریزو اسانتیاو د رامنځته کولو او اقتصادي همکارۍ پر پراختیا ټینګار کړی دی. د غونډې موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې پانګونې زیاتول، سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا او اقتصادي همکارۍ پراختیا بلل شوې ده. یونما وايي افغانستان کې د امنیت ښه کېدل او د جګړو کمیدل مثبت بدلونونه دي. یونما د افغانستان اسلامي امارات د بیا واکمنۍ د 5مې کلیزې په مناسبت ویلي افغانستان په تیرو 15 کلونو کې د امنیت د ښه والي او جګړو د کمیدو شاهد و. یونما د کوکنارو د کښت بندول، د بیا رغونې پراختیا او سیمه ییزو اقتصادي همکاریو لپاره د فرصتونو رامنځته کېدل مثبت بدلونونه بللي دي. یونما له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره تعامل ته دوام ورکړي او د دغه هیواد د اوږدمهاله پرمختګ ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو دغه پلاوی ټینګار کړی چې د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره د نړیوالې ټولنې دوامداره تعامل مهم دی. او وروستی خبر دا غزه کې زرګونه د سرطان ناروغان د درملنې لپاره د وتلو اجازې ته په تمه دي. په غزه کې د روغتیايي او درملنې د امکاناتو د سخت کمښت له امله د سرطان زرګونه ناروغان له سیمې بهر د درملنې لپاره د وتلو په تمه دي. د معلوماتو له مخې اسرائیلو تر اوسه شاوخوا 11,000 ناروغانو ته اجازه ورکړې چې د رفع له لارې له غزې ووځي. خو دا شمېر د اکتوبر په اوربن هوکړه کې له اټکل شوې شمېرې څخه هم تر نیمایي کم دی. د روغتیايي امکاناتو کمښت او د ناروغانو د لیږد محدودیتونه د سرطان ناروغانو د درملنې بهیر له جدي خنډونو سره مخ کړي او زرګونه کسان لا هم د خپلې درملنې لپاره د وتلو اجازو ته سترګې په لار دي. دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا مو الله مال.